موږ چاته څه ویلي دي؟ یو راشي لوبې راسره وکړي پرېږدي، بل راشي لوبې راسره وکړي پرېږدي. بچپن نه ماله اوسه پورې زما عزت سره خلکو لوبې کړي دي. چاله ورشم انصاف غواړم. ملګرو دا یو زړه ویډیو ده، تاسو به په کتلې هم وي. په دې کې لکه ډولفینان مخکې هم ویلي چې ما سره څه نه څه کېږي، لکه په جړا انداز کې مختلف قسمه داسې ویډیو په سوشل میډیا اوس ګردش کوي، هغه اوس خلکو اپلوډ کړی. په هغې کې ویل چې ما ژوند ته دونه خطره ده او زموږ سره داسې ظلمونه کېږي، او وایي دا ظلمونه د هر یو خواجه سرا سره کېږي، خو څوک هغه د سوشل میډیا طرف ته نه راوړي. او د دې د وجې نه راوړي که چېرته لکه اوس فرض کوئ دا یو نوم یاد کړي چې دې ما سره ظلم وکړو یا زیاتې وکړو، نو هغه سړی سبا دپاره ډېر زیات زهریله شي د دې دپاره، او د هغې کومه زندګي چې ده هغه ختمه کړي. وایي ډولفینایان چې کوم دی ډېرې زیاتې خبرې چې دي هغه پرون چې کومه لایو راغلی و 15 منټه په هغه خپل دغه باندې خبرې کړلې چې آیا دا ویډیو څنګه وایرل شوه، چا وایرل کړه، کوم نومونه څه چې وو هر څه هغه تفصیل سره ویلي دي. او دا هم ویل دي چې کوم قانوني کاروایي چې دا به موږ په مخ وړاندې راوړو، او چې څوک کوم کس چې دې کې ملوث دی هغه به وایي موږ د انصاف ځای ته هغه رسوو. نو ګورو چې مخکې څه کېږي، او کوم راتلونکې نوي ویډیو چې دي په هغې کې دا ډولفینان څه وایي، نو به موږ تاسو سره وار په وار شیر کوو. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.